Hello guy, how are you? زه نن تاسو ته د کوډ باندې ویډیو جوړوم او دا ډېر اهم دی. کوډ هیب او کوډ بی او کوډ هیب بین. زه دا تاسو ته نن کلیر کوم چې تاسو کله هم چېرته ریډینګ کوئ، که هغه اخبار وي، که هغه کتاب وي، که هغه څه ناول ماول وي، تاسو چې ریډینګ کوئ نو دا به تاسو ته ډېر مدد درکوي. تاسو به لکه سنټنس به صحیح طریقې سره پیژنئ او معنا به هم صحیح طریقې سره پیژنئ چې دلته د کوډ څه معنا ده. ها، زه تاسو ته دلته ما یو لیکلی دی کین ما تاسو د دې دپاره لیکلی دی چې کین څه ته وایي که نه. دې کې یو لاجیک پروت دی چې کین څه ته وایي. په کین باندې چې تاسو پوه شئ نو کوډ به بیا تاسو صحیح. کین مې تاسو ته دې دپاره راوړی دی. کین ابیلیټي ان پریزنټ، لکه په موجوده حالت کې چې کوم کار لکه قابل وي د کېدلو نو کین هلته موږ استعمالولی شو. لکه موږ وایو چې دې جملې ته ګورئ، زه لوبه کولی شم نو دلته آی کین پلی. ټیک شو. لکه زه قابل یم د لوبې، کین دلته رالی، ابیلیټي رالی که. داسې هم تاسو ویلی شئ I am able to play. زه قابل یم د لوبې. لکه زه لوبه کولی شم، هغه لوبه کولی شي. he can play داسې هم ویلی شئ. ټیک شو. ها، کوډ ته ګورئ. کوډ ابیلیټي ان پاسټ یعنی تیر وخت، پاسټ ټینس چې کوم دی هغې کې چې کوم لکه ابیلیټي یعنی قابلي د یو شي نو هلته کوډ تاسو استعمالولی شي. لکه په تیر شوي وخت کې نو یو کار چې کیدی شي یعنی ممکن د قابل د کېدلو نو هلته تاسو کوډ استعمالولی شئ. نو ابیلیټي ان پاس کې ورته ګورئ I could play. ما لوبه کولی شوه. صحیح شوه. ما لوبه کولی شوه یعنې زه قابل یم د لوبې نو کوډ مې راوستوی. کوډ لکه داسې هم تاسو ویلی شئ I was able to play. لکه زه قابل یم د لوبې کولو. صحیح ده. دلته لکه داسې هم تاسو ویلی I was able to play نو تاسو چې کوډ کله استعمالوئ دلته نو I could play. لکه تاسو سپیکینګ کې خو ستاسو خپله خوښه ده چې کوډ وایئ که کم یې وایئ که ایبل وایئ که څه شی وایئ کار څه وایئ هغه ستاسو خپله وایئ. کله چې تاسو ریډینګ کوئ اول ته بیا راغلی چې I could play, we could play نو بیا تاسو هلته به تاسو پوهیږئ په معنا باندې چې دې څه مطلب دی. ټیک شو. دې دپاره ته په واضحه ایکسپلین کوم ده. ها، دې ته ګورئ I could go to America. زه امریکا ته تللی شوم. ټیک شو. زه امریکا ته تللی شوم. پاس و خبره ته کوم. اوس زه تاسو ته دا وایم لکه نیګیټیو کې I could not go to America. زه امریکا ته نه شوم تللی. ټیک شو. نیګیټیو شو. سوالیه به څنګه وایي؟ سوالیه به داسې وایي could I go to America. ولې زه امریکا ته تللی شوم. ټیک شو. نو دلته به سوالیه دا چې could I go to America. ها، اوس تاسو کوډ هیب ته ګورئ. کوډ هیب دوه قسمه استعمالیږي. یو کوډ هیب دی چې ما سره کېدلی شو، یعنی ما سره کېدلی شو، ما سره موجود کېدلی شو. لکه زه وایم ما سره پین کېدلی شو. یو کنسیپټ دا دی. او بل کنسیپټ دا دی لکه زه پلانکې جوړېدلی شوم، زه ډاکټر جوړېدلی شوم، زه انجینیر جوړېدلی شوم. لکه جوړ شوی نه یم خو لکه جوړېدلی شوم دا هایپوتیټیکل کیس دی. نو دلته به د ورب دریم پام به لګي. د ورب به دریم پام لکه د کار به دریم پام به لګي په هایپوتیټیکل کې. ټیک شو. اوس زه تاسو ته سنټنس ویم کوډ هیب کم لکه ما سره پین کېدلی شو، ما سره بوک کېدلی شو. زه تاسو ته وایم سنټنس کې I could have a pen. ما سره پین کېدلی شو. ټیک شو. امجد could have books. امجد سره کتاب کېدلی شو. ټیک شو.
we could have a football منګ فوټبال کېدلی شو. you could have money تاسو روپۍ کېدلی شوي. صحیح شو ده. یو خدا شوم داسې مطلب دی په پښتو کې. ټیک شو. او بل دی بل ته هایپوتیټیکل ته ګورئ دلته به ورب استعمالیږي. could have لکه دا کومه چې فرضي خبره وي لکه زه هغه رنګې نه یم هسې فرضي خبره مونږ کوو نو هلته به د ورب دریم پام استعمالیږي. ټیک شو. نو دلته اوس تاسو ګورئ he could have become a doctor هغه ډاکټر جوړېدلی شو. فرض که جوړ شوی نه دی مونږ داسې وایو چې هغه ډاکټر جوړېدلی شو. he could have become a doctor. صحیح شو. Ali could have played. ټیک شو. علي لوبه کولی شوه. ټیک شو. we could have gone home منګه کور ته تللی شو. ټیک شو. gone home بعضې سټوډنټان وایي چې دلته ټو راځي که ټو تاسو لګوئ صحیح ده که نه لګوئ صحیح ده. داسې ویلی شي we could have gone to home. ټیک شو. منګه کور ته تللی شو. او اوس زه تاسو ته could be او could have been او could have been زه تاسو ته وایم could be او could have been یو رنګې معنا ورکوي. ګوره should be او should have been او would be او would have been دا بیلې بیلې معنی ورکوي. خو could be او could have been دا یو رنګې معنا ورکوي. که تاسو یو رنګ دي که تاسو could be لګوئ او که تاسو could have been لګوئ. ګوره could be زه تاسو ته وایم could be کې فرض کا دلته د کار ذکر دی کې نشته دی. زه تاسو ته جمله لیکم she could be at home هغه په کور کې کېدلی شوه. کار مار خو پکې رانه دی کار ذکر دلته نشته ورب پکې نشته دی. داسې ویلی شئ چې she could have been at home هغه په کور کې کېدلی شوه که داسې وای او که داسې و she could be at home نو یو معنی به تاسو چېرته نیوز پیپر کې سیکو نو یو معنی به داسې. اوس دې بل ته ګورئ Ali could be in school علي په سکول کې کېدلی شو. داسې ویلی شي Ali could have been in school داسې ویلی شي. ټیک شو. چې کوم یو تاسو لګوئ لکه علي په سکول کې کېدلی شو. ها بل سینس چې د دې could be او could have been دی هغه پیسي وایس دی. پیسي وایس کې به چې کله could be یا could have been راشي نو د کار به ورسره دریم پام لګي د ورب به ورسره دریم پام لګي. نو I could be sent ما سینډ کولی شو ټیک شو. could be sent دریم پام رالی. داسې ویلی شي I could have been sent ما سینډ کولی شو ما لیږلی شو. ټیک شو. داسې ویلی شي چې ما لیږلی شو. ها د بل سنټینس ته ګورئ Ali could be beaten علي وهلی شو. داسې ویلی شي چې Ali could have been beaten علي وهلی شو. داسې ویلی شي. تاسو چې کم یو لګوئ دی کې که could have been لګوئ که could be لګوئ نو پیسي وایس کې به اوسه د ورب دریم پام لګي. بعضې ټیم کې اوسه د ابجیکټ ذکر راغلی نو هغه به اوسه داسې لګوئ we could be told موږ هغو ته ویلی شو by Ali د علي نه. ټیک شو. موږ هغو ته ویلی شو د علي نه یا داسې ویلی شي we could have been told by Ali چې کوم یو تاسو وایي تاسو ویلی شئ. دا ښه سوچ سره وګورئ کنفیوز کېږئ مه ښه په طریقې سره یې وګورئ. سپیکینګ کې خو تاسو ته څه مسله نه وي ستاسو خپله خوښه وي چې کم یو تاسو لګوئ هغه لګولی شئ. خو اکثر په ریډینګ کې به تاسو ته غټه مسله وي چې څه مطلب کېدی شي څه معنا کېدی شي. ټیک شو. او ویډیو هم که خوښه شوي وي شیر یې کوئ زیاده نه زیاده چې هر چا ته د دې لیکچر پیدا میلاو شي او دا کنسپټ د هغو کلیر شي. او چینل کوم نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې هم کړئ. ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان ورځ مو په خیر.